دا په کراچۍ کې د 15 هندوانو جوړو د ګډو ودونو یو دستوره ده چې د جنوري په 11مه د پاکستان هندو کونسل لخوا ترسره شوه. په دې دستوره کې نه یوازې ناوي او زومان بلکې د هغوی کورنۍ او عامو خلکو هم ګډون وکړو. د پاکستان هندو کونسل مشران وایي له تیرو 19 کلونو راهیسې هر کال د بېوزله هندوانو کورنیو لپاره دا ډول ګډ ودونه تنظیموي. 19 साल से हम ये पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के जाने د 19 کلونو راهیسې زموږ هندو کونسل د هغې بېوزله جنکو ودونه کوي چې د هغوی هم د مالدارو خلکو په څیر او په غټو ښارونو کې د واده ارمان وي. د هغې مور او پلار مرسته کوو چې خپلو بچو ته د واده سامان نشي کولی او هغه جنکۍ هلکان چې مور او پلار یې نه وي نو هندو کونسل د هغوی د مور او پلار کردار ادا کوي. پاکستان هندو کونسل په وینا چې تر اوسه یې په سند صوبه کې شاوخوا 2000 هندوانو جوړو ودونه ترسره کړي دي. د کال 2023 د سرشمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 52 لکه هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.